تازه لنډ مهمه او وروستي خبرونه په سلامونو مو هرکلی کوم درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې دغه ویډیو مو کلیک کړه د ویډیو تر پایه پاتې شئ تر څو د نن ورځې له حالاتو خبر شئ. نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د مزن څلور لارې په سیمه کې د طالبانو پر یو رینډر لاسي بم غورځول شوی دی. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویاند سید خوستي رسنیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې 2 طالبان ټپیان شوي دي. یونیسف وایي د یمن هیواد په جګړه کې هره ورځ شاوخوا 4 ماشومان وژل کیږي او ټپیان کیږي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان اقتصاد به په روان کال کې شاوخوا 10% کمزوری شي. د خوست ځایي خلک وایي چې د پښتو ژبې تکړه شاعر هیلهمن ژوند د تېره شپه ناوخته د ناپېژندو وسلوالو له لورې وژل شوی دی. دوی وایي وسلوالو نوموړی لومړی له ځان سره وړی دی او بیا یې وژلی دی. د خوست ځایي طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رویټرز ته ویلي دي چې هیواد یې لکه د سیمې د نورو نفوذ لرونکو هیوادونو په څیر له اسلامي امارت سره یوازې په اړیکه کې دی او رسما یې په رسمیت نه دی پیژندلی. لاوروف ویلي دي چې اسلامي امارت ژمنه کړې ده افغان حکومت به نه یوازې په تکمیزه بڼه بلکې په سیاسي لحاظه هم ټول منلی حکومت ولري. او د پایخه خبر همدا چې د راپورونو له مخې په بامیانو کې د لیسي دورې نجونو ته اجازه ورکړل شوې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي. سرچینه کاږي چې ټولې نجونې کولی شي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي خو دوی ته به د ښځینه ښوونکو له لورې تدریس کیږي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه پاتې شوئ. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره او تازه خبرونو لپاره د سولا افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.